سلام قلندره. علیکم سلام رئیس صاحب، په خیر راغلی. مننه، خیر یوسې قلندره. بل سبا یو چکر د قندار دفتر ته لاړ شه، لږ څه کارونه دي چې راخلاص یې کړي. سمه ده رئیس صاحب. اوه، په دو ګرمۍ کې به کوم لیونی کندهار ته ځي؟ باید یو چل وکم که نه ګرمي به مې پوخ کي. رئیس صاحب، وضعیت مې ډېر خراب دی، لکه چې کرونا شول. دا څه وایې قلندره؟ تر دا اوسه خو جوړه روغ وې که نه؟ اوه رئیس صاحب، ولې نه دي دا اورېدلي چې بد ست یو ست وي؟ زه هم دا اوس پرې ور برابر شوم. ښه سمه ده قلندره، مشکل نشته. زر ځان کور ته ورسوه او ښه استراحت وکړه. د هیئت لو هیڅ غم مه کوه. سمه ده رئیس صاحب. بله، هلو، څوک یې؟ زه یم اشرف، له دفتره مې زنګ وهلی. والکه څنګه یې؟ ښه یم قلندره. رئیس ویل چې د قلندر پوښتنه وکړه چې څنګه دی. ډېر وخوښ و چې نه یې راغلی. زه خو تر اوسه بیخي جوړ تیار نه یم. قلندره، تر دا اوسه مریض یې؟ کرونا والا خو تر 2 هفتو جوړېږي که نه؟ وبوتله، زه خو یې بیا ونیولم. اوس د خدای مل شه، زه هم دوا خورم. توبه توبه، غټ سړی یې دروغ وایي. له خدایه وویرېږه اوس سړیه، ولې دې دفتر ته نه ځې؟ اوه، پتا یې څه، دلته خو څه ستا د پلار ډوډۍ نه خورم. حکومت پوره معاش راکوي، نور یې څه غم وکړم؟ ځه ورکه شه. ګرانو مامورینو، خپله دنده په ښه توګه سرته رسول فرض دي، نو بې ځایه بهانې مه کوئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ.